د دین په احکامو کې د دین په اړه چې یو مسله او مشکل درته پیښ شوه پوښتنه کوه. په پوښتنه باندې مه شرمېږه. جهالت په چارو کې ځان مه اچوه. کله چې تا ته یو شک پیدا سو، کله چې تا ته یو ستونزه پیدا سوه، کله چې تا ته د یو مسلې په اړه حکم نو معلوم، دایره کې یو معتمد عالم ته ورسه او وخت ته ګوره. د هغه عالم خیال وساته. په هر وخت کې ټلیفون ورته وکړي پر 12 بجې مولوي صاحب دا مسله راپېښ شوه یاد کړه. ځان محتاج وبوله، د علماو قدر وکړه، هلته ورسه، هلته پوښتنه ځینې وکړه. زموږ په معاشره کې که دیني اړخ باندې وي، که معاشرتي اړخ باندې وي، که په هر اړخ کم مشکلات موږ لرو او څونه مشکلات موږ لرو که نه، د دې ټوله وجه د جهالت و ناپوهي دی چې موږ پوښتنې نه کوو. کاروبار کې په کلو کلو حرام معامله رواني، موږ پوښتنه نه کړې. د هغه معامله په دغه طرز باندې په دغومره منافعو ګټه باندې چې لږ د عالم څه پوښتنه وکړي، هغه یو طریقه در برابره کړي، به دې د هغه ګټې، به دې منافع حلالوي. لیکن موږ پوښتنه نه کوو. څومره کاروبار، څومره معاملې زموږ د فاسدې روانې دي. په لمانځه کې، په عباداتو کې، په روژو کې، په حج کې زموږ څومره دا ته ورسې د حج ته خاص کر زموږ پښتانه وګوره. یو خدا دی چې په 80 او په 80 کلو کې، په 80 کلو کې دی ځي حج ته، چې ولاړ سي بیا هلته څانګه لکه په سترګو چې لاس ورنیولی. وجه څه ده؟ موږ د خپل دین په اړه پلټنه و معلومات نه کوو. که یو مولوي صاحب موږ ته د سهار د لمانځه وروسته یا په یو بل وخت کې د ماخستن یا د مازدیګر د لمانځه وروسته مسلې وایي، پر هر یوه باندې بوجي، دا څه کوي؟ لیکن پر دغه مولوي صاحب د مسایلو نه وروسته زه په ګانټو دا فیسبوک ګورم، موږ باندې نه بوجېږي. دا ټیک ټاک موږ ګورو، نه راباندې بوجېږي. دا پالتو مجلسونه پر موږ نه بوجېږي. لیکن د دین یوه مسله، د دین یو حکم تشریح کول، هغه په غور باندې اورېدل، دې ته موږ تیار نه یو. وجه دا ده چې موږ ورځ تر بلې مخ پر ضلالت روان یو او پر تباهي او په مشکلاتو کې موږ یو. کوم اول دا لمونځ راواخله. زما او ستا په معاشره کې د 80 کاله سپین ږیري سته، د 50 کاله سپین ږیري سته. ته هغه سپین ږیري ته وایې چې په دا 50 کاله کې ستا په لمانځه کې پر تا سجده سهو کړې ده، نو ستا څه خیال دی؟ ده به سجده سهو نه یې اوښتې؟ ده کړې ده سجده سهو؟ نه. وجه نور معلومیږي که نه. کم لمونځ چې ده په بلوغ په وخت کې یا په ماشومتوب کې د مور و پلار یا د بل چا څه زده کړي دي، بیا دی دومره احتیاج نه دی، د دومره دعوت د سره نشته چې دی د یو عالم څه پوښتنه وکړي. دی دا سوچ نه لري، دا فکر نه لري چې دا لمونځ زه کوم، اوله پوښتنه زما څه په قبر کې د دې لمانځه کې دا سم دی که نه دی؟ بس سم دی، څه پوښتنه. لیکن ټوله ورځ په دې عبث کارو باندې موږ څومره اخته یو. اسلام د جهالت د ختمولو دپاره اول دوارې وحي چې نازل شوی، اقرأ باسم ربک الذي خلق، دا موږ ته دا تاثر راکوي چې زده کړې وکړه، په هره معنا یې زده کړې وکړه. دا ستا دپاره د جهالت د ختمېدو ضامن دی. اسلام د جهالت د ختمېدو ضامن دی. قرآن څه وایي؟ فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که خپله نه پوهېږې ورسه علماو فقهاو نه پوښتنه وکړه. ځان دغسې جاهل مه پرېږده. معامله دې شروع کړی د شراکت کوې، مزاربت کوې، څومره معاملې د خلک موږ ته راځي چې ښه سره خرابه کړي، ښه سره مرداره کړي، بیا ورته وایي ته راځه مولوي صاحب څه پوښتنه وکړو، مولوي صاحب نه بیا څنګه در حل کړي؟ دا مزاربتونه زموږ خلک کړي، په هغه کې دا شرط لګولي چې ګټه او تاوان ما ورسره شریک کړي. 3-4 کاله کړي، په اوله ورځ د دغه د مزاربت معامله فاسده ده، ختمه ده، خرابه ده. لیکن د 3 کاله کړي پوښتنه نه ده کړې. شراکتونه دغه رقم راواخه، معاملې دغه رقم راواخه، عبادات به دغه رقم راواخه، معاشرت و ژوند د میرمن سره ژوند، د مور و پلار سره ژوند، د ورونو سره ګډ ژوند، د یتیمانو سره ګډ ژوند، دا نور دا ګرده څومره تباه دي. موږ یو هم پوښتنه نه کوو. په کور کې 3-4 یتیمان اوسېږي، لیکن دی اوس هم هغه رقم خلکو ته دعوتونه و خرچي و مېلمستیاوې کوي. دا نه وایي چې دغه الله ما ته څه وایي د ماشوم د حق په باره کې، زه دونې اختیار لرم که نه؟ پوښتنه نشته. د خدای خاطر وکئ، دا علماو سره رابطه جوړه کړئ، د دې څه پوښتنې وکئ. ځان په جهالت کې مه پرېږده. دا د کښتګري مسایل دي، څومره فاسد کښتګرونه موږ کوو. کله یې تخم په شراکت یې، کله څنګه، دا پوښتنه موږ نه کوو چې څه په اخر راسره فساد سي، بیا نو راځه وایي مولوي صاحب یو دا لپټا ته به ورڅخه خلاص وکړو. نو موږ په کار دا ده اسلام موږ زده کړو، پوښتنې وکړو، علماو څه پوښتنې وکړو، د خپل د ژوند په اړه دومره علم چې ستا د ژوند مسایل حل سي. دا پر تا فرض دی، دا به ته کوې که نه؟
خامخا به کوي لیکن موږ نه کوو. دا په سراپي کې کوم مشکلات موږ لرو، په بینکینګ کې کوم مشکلات موږ لرو، په معاشره کې دغه د خپل مېرمن سره چې کوم موږ ژوند کوو، په کوم الفاظ باندې موږ مېرمنو ته وایو او په کوم الفاظ باندې قاسمیږي، په کوم خرابېږي. دغه ګډ ژوند چې زه کوم، معاشرتي ژوند کوم، د خپلې مېرمنې سره ژوند کوم، دغه د غسل طریقه باید زه څنګه وکړم؟ زما دپاره د غسل فرایض څه دي؟ زما د مېرمنې دپاره څه دي؟ دا موږ نه پوښتنه نه لرو. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وایي حسن السؤال نصف العلم. په ښه وضاحت توګه پوښتنه کول دا خپله نیم علم دی. نیم علم به تا ته مولوي صاحب در جواب کې خبره به حل سي، مشکل به حل سي. صحابه کرامو چې به محض یو شک ور پیدا سو، که صحابیه و که صحابي و، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پر بیځانه رسوي او پوښتنه به کول. موږ شرمېږو. اوس لا الحمدلله دا ذرایع ورته غصبې علماو دا لیپتات خلاصې کړ، څوک ورسي. لیکن چې څومره حاجت و پوښتنه ته دي د هغه په سل کې 10% هم پوښتنې نه دي سوي. خلک ځان بس پوره بولي، د دین نه ځان پوره بولي. ځکه د غټو مشکلات سره موږ مخامخ یو او ورځ سره بلې به کېږو. د خدای په خاطر د خپل مشکلات د پوښتنو د لرې حل کړئ. قرآن موږ ته دا حکم کوي فاسألو، پوښتنې وکئ. که خپله نه پوهېږئ چا څه وپوښته که نه، د خپل مشکل دی حل کړه، د خپل شک و تردد دی وباسه، په هر اړه چې کوم مشکل لري هغه لرې ختم یې کړه.